د اشرف غني بله لوی او تاریخي کارنامه دا چې څه یې وکړل مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني نن سهار د لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د جبل سراج تاریخي ماڼۍ د بیا رغونې بهیر د لیدنې په موخه پروان ولایت ته سفر وکړ. جمهور رئیس غني د یادې ماڼۍ د بیلابیلو برخو د کاري بهیر د لیدنې پر مهال وویل افغان ولس په ځانګړي ډول د پروان خلکو ته مبارکي وایم چې و خرابه بیرته د امید او ویاړ په بنسټ بدلیږي. جمهور رئیس د دې په څرګندولو چې د جبل سراج ماڼۍ به د افغانستان د خلکو د جهاد او مقاومت په موزیم بدله شي وویل جهاد د ټولو افغانانو ویاړ دی. هغه زیاته کړه یو بنسټ باید د دې ماڼۍ د دوامداره منابعو مدیریت په غاړه واخلي او د منار په سیمه کې دی یو بازار جوړ شي تر څو ګرځندویان په اساسي ډول د افغانستان له تیر تاریخ او زموږ فرهنګي میراثونو سره بلد شي. جمهور رئیس غني وویل د وسلوال پوځ اعلی سرقمندان په توګه د پروان ولایت د بچیانو پر سرښندنو چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې له هېواده دفاع کوي ویاړم او درناوی ورته کوم. جمهور رئیس غني دا هم څرګنده کړه د جمهوري ریاست ملي پراختیا عملیاتي او ملاتړې ادارې د راپور پر بنسټ د دغه بنسټ له لورې پر جوړو شویو ودانیو لګښت څو برابره کم دی او دغه ادارې د هیواد په 26 ولایتونو کې 26 جوماتونه جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارلي دي چې د هیواد په ټولو ولسوالیو کې د دې ادارې له لورې د 320 جوماتونو جوړولو کار جریان لري. د هیواد جمهور رئیس وویل هڅه کوو چې د روغتیا په برخه کې د واضح پانګونې زمینه هم برابر کړو. هغه د هیواد د ملکي او پوځي شهیدانو کورنیو ته په ځانګړي ډول د پروان ولایت د شهیدانو کورنیو ته تسلیت ووایي او وی ویل پروان د جمهوریت د بقا په خاطر بشمیره قربانۍ ورکړې او په تیرو ټاکنو کې د دغه ولایت د خلکو ونډه د پام وړ وه. جمهور رئیس وویل د افغانستان ملي یووالی اسلامي ارزښتونه جمهوریت او له هر افغان سره د بل افغان برابري زموږ ژمنه ده. هغه زیاته کړه د خلکو له مشورې او همغږۍ پرته د سولې تامین پرمختګ او د بشري سرچینو مدیریت امکان نه لري. جمهور رئیس د دې په بیانولو چې د افغانستان ملت له وابستګۍ بېوزلۍ ویش او ګواښ څخه راوتلی دی وویل راتلونکی کال به د اوبو پر مدیریت زیات تمرکز ولرو او د کابل او پروان د څښاک اوبو د سروې په خاطر مې اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې ده. جمهور رئیس غني وویل د افغانستان په ځانګړي ډول د پروان ولایت پیداوار ته زمینه موندنه کیږي او اړتیا ده چې هر کال په ملي او ولایتي کچه خپل لومړیتوبونه تعیین کړو. هغه د پروان ولایت له پانګوالو وغوښتل چې د یاد ولایت او ټول هیواد د بیا رغونې په برخه کې مخکښ شي. په دې مراسمو کې د پروان والي فضل الدین غایار ښې رهبرۍ او بیا رغونې او د لویو ملي پروګرامونو تطبیق ته د جمهور رئیس د غني د پاملرنې مننه وکړه. وی ویل د جبل سراج ماڼۍ په بیا رغونې سربیره د پروان ولایت د لیلي د جوماتونو او روغتونونو لپاره د انتظار خونو جوړولو پروژې د جمهور ریاست ملي پراختیا عملیاتي او ملاتړ ادارې له لورې دوام لري. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي که مو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریکه کړئ. ډیره مننه.